قیامت په ورځ الله فرمایي انسان به دا ارمان کوي چې خپل بچی دې قربان کم، خپله ښځه م قربان کم، خپل مور پلار م قربان کم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان په خپل رب څه شي دوکه کړی ته؟ زما وروڼو موږ نه الله چایر کړی دی. الله رب العالمین ولې موږ ته نه دی یاد؟ دغه ورځ موږ ته ولې نه دی یاد چې کوم یې مقرر کړی زموږ دپاره؟ جاړم په دې باندې اسلام رانه الله وانلي چېرته، ایمان رانه الله وانلي چې الله چېرته خفه شي غوسه شي یو دم یې څه بېایمانه کړي. که الله زموږ نه ایمان والي زما وروڼو څوک دی چې اسلام واپس کړي موږ ته؟ د قیامت په ورځ الله فرمایي انسان به دا ارمان کوي چې خپل بچی دې م قربان کم، خپله ښځه م قربان کم، خپل مور پلار م قربان کم، خپل بیبي م قربان کم، خپل خاندان قبیله م قربان کم. او بیا به دا وایي چې ومن فی الارض جمیعا، ټول خلق دې قربان شي، ثم ینجیه، خو چې صرف زه خلاص شم، صرف پاته نجات پیلاو شي. زما وروڼو هلته انسان دا ارمان ولې کوي؟ دا ارمان ځکه کوي چې نن په دنیا کې هر سړی پوهېږي په دې باندې چې که چېرته زه مړ شمه نو زما دا سخته په دې مرګ باندې ختمېږي. لیکن قیامت کې هلته مرګ نشته دی، قیامت کې سخته ختمېدل نشته دی. ځکه هر انسان وایي چې بچی دې مو اخیستلی شي، مور پلار دې مو اخیستلی شي، بیبي دې مو اخیستلی شي، رور دې مو اخیستلی شي، خاندان دې مو اخیستلی شي، ثم ینجیه، چې صرف زه خلاص شم. زما وروڼو راځئ چې په ورځ د قیامت باندې بیا موږ افسوس کوو، ارمانونه کوو بیا، او هلته بیا هېڅ قسم زموږ ارمان کار نه ورکوي. نن زموږ سره لږ ټیم موجود دی، هېڅ پته موږ ته نشته زما وروڼو زه به سبا ژوندی یم که نه به یم ژوندی، آینده کال کې به زه ژوندی یم که نه به یم ژوندی، بلکې دومره پاته پته نشته زه به دې مسجد ته وځم او که ونه به وځم دا هېڅ معلومات چاته نشته دی. هر سړی په دې باندې ګویا دی چې ما ته دا معلومات نشته چې زه به ژوندی یم که زه به مرم. لہذا زما وروڼو ولې بیدار نه اوسېږو؟ موږ چا دوکه کړي یو؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان په خپل رب څه شي دوکه کړی ته؟ زما وروڼو موږ نه الله چایر کړی دی. الله رب العالمین ولې موږ ته نه دی یاد؟ دغه ورځ موږ ته ولې نه دی یاد چې کوم یې مقرر کړي زموږ دپاره؟ زما وروڼو لږ بیدار وشو، اوسېږئ، لږ هوش ته به کار اخلو. منګه دا د غفلت خوبونه به نور پرېږدو، دا د غفلت پردې به د خپلو سترګو نه لرې کوو. هر وخت کې بیدار، هېڅ پته نه لګي په کوم حالت کې موږ له مرګ راځي. زما وروڼو نور په هېڅ باندې نه یره نه ده پکار، په دې باندې یره پکار ده چې د دنیا نه به د اسلام څه ځم که د کفر څه به ځم. منګه په غرور کې په غفلت کې واقع یو. سفیان ثوری دغه واقعه مخکې موږ ما ذکر کړه، کېدای شي بعضې ملګرو نه یې اورېدلې. سفیان ثوری دغه یو شاګرد وایي زه د سفیان ثوری سره په یو سفر روان وم، په هر سفر کې به هغه ډېر زیات ژړل، ټول سفر کې ځای په ځای باندې د سترګو نه اوښکې روانې، په مخه باندې ژاړي. ما ترې تپوس وکړو صاحب ته ولې دومره ژاړې؟ تا ګناهونه ډېر کړي که دا څه وجه د ګناهونو نه یېرېږې؟ ویل دا ږیره یې راونیوله او ویل چې د ګناه نه دومره نه یېرېږم، داسې یې لاس باندې اشاره وکړه، د ذرې په مقدار د ګناه نه یېرېږم، زما امید دی چې الله به راته معاف کړي. لیکن یره مې په دې باندې ده، جاړم په دې باندې اسلام رانه الله وانلي چېرته، ایمان رانه الله وانلي چې الله چېرته خفه شي غوسه شي یو دم یې څه بېایمانه کړي. که الله زموږ نه ایمان والي زما وروڼو څوک دی چې اسلام واپس کړي موږ ته؟ ځکه موږ ویو چې الله چېرته مه خفه کوئ ډېر زیات، می غوسه کوئ، نه به یې غوسه کوو. هسې چې ډېر غوسه شي نه نوي سره نه دا ایمان والي چې ته د ایمان مستحق سړي بودنې.